یوه ښځه وایي د واده له 18 کاله تېرېدو څخه وروسته پوه شوم چې خاوند د نړۍ پر مخ ښایسته ترین موجود دی چې الله رب العزت پیدا کړی دی. هغه هر څه د ښځې او اولادونو قرباني کوي. هغه خپل ځواني او سلامتي د خپلو اولادونو او ښځې د ښه او هوسا ژوند لپاره قرباني کړې ده او قرباني کوي. هغه ډېر زیات کوشش کوي تر څو د خپلو اولادونو راتلونکی ژوند روښانه کړي، خو په مقابل کې همیشه ټکرې خوري. ځکه که د چکر لپاره د کور کلي نه د باندې لاړ شي نو خلک وایي چې په کوڅو کې ګرځي، که په کور کې پاتې شي وایي لټ او تنبل دی. که اولادونه د غلطۍ د اصلاح په خاطر وایي وحشي سړی دی. که د مور امر منونکی وي وایي د مور زوی دی. خو که د ښځې خبرې منونکی وي وایي ښځې ورباندې تعویضونه کړي دي او د ښځې نوکر دی. که ښه وخوري ښه واغوندي وایي د پاکه دی، او که بیا د ښه خوراک او پوښاک نه ډډه وکړي بیا وایي بخیل دی. حتی ډېر وخت خپل دردونه او مصیبتونه هم د کورنۍ څخه پټ ساتي. په هر حال پلار په دنیا کې یوازینی هغه شخص دی چې غواړي اولادونه یې له ده څخه ښه او بهتره واوسي. پلار هغه څوک دی چې خپلو اولادونو ته مینه، محبت او ښه ژوند ورکوي او د خپلو اولادونو څخه د ډېرې ناامیدۍ په حالت کې هم د خدایه ښه ژوند ورته غواړي. پلار هغه څوک دی چې بهترین شیان بلکې هر هغه څه چې لري خپلو اولادونو ته بخشش کړي. که یوه مور خپل اولادونه 9 میاشتې په خېټه کې ساتي نو پلار یې ټول عمر په خپل ښه نظر او فکر کې ساتي. د دنیا حال به هلته ښه وي کله چې د کورنۍ سرپرست یا مشر ښه وي. د خپلو والدینو تکلیفونو او احسانونو پته به هله تاسو ته ولګېږي کله چې تاسو خپله د اولادونو خاوندان شئ.